السلام علیکم زما رونو بیګانو تاسو غوږ دې کیسې ته کیږئ او دا ملګري راغلي دي او بل دا ماشومان دي دوی بعضې وخت کې ما ته ووایي یاره مونږ ته څه ووایه نو ما دوی ته د ایسي بیسي کیسه ورته زه کومه یو شهزاده و او یو جینۍ وه هغه هم د باچا لور وه نو دی یو بل سره رابطه وکړه یاره شپې له به وځو وی شپې له به وځو نو د باچا سره د شهزاده سره یو نوکر و نو هغه اورېدلي و یاره د باچا پسې لړه ورته یې ستا دا ځې به چې دی نو شپې له پلانکۍ جینۍ بوځي او هغوی دواړو سلا کړې ده نو هغه ورته وی ښه دی راغلی دی او د هلک پسې د پلار زنځیر اچولی دی او دی چې دغه ټایم شوی دی نو دا دغه چې کوم و د مزدوري نو دا مزدور لګېدلی دی او دی په حق ځای چې د جینۍ ورته کوم ځای ښولی نو په حق ځای ورته ودرېدلی دی نو دم اس دغه کړی او ده چې څنګه د جینۍ اس په راوستی را یا اس نو په حقه ځای کې ورته دی ولاړو دی خو ویږنې چې دا هلک دی باچا دی نو شهزاده نه دی او دا بل متراټ دی نو ده ورته دا خبره وکړه وي د جینۍ چې دی څنګه په هغه ټایم شوی را دا راغلی را نو دی ورته وی راوخېږه اس ته نو دی اس ته ختلی دی چې دی اس ته ختلی دی دوی څه مزل کړی دی ډېر زیات مزل یې وکړو او لکه ښه کافي مزل یې وکړه دی کې سار کېږي پې نو د جینۍ دې هلک ته وی چې یاره کله کله خو پکې خبرې کوه که نه نو هغه ورته وی یاره وي زه به څه خبرې وکړم وي زه د خبرو یم نو چې هغې ورته کتلي رڼایي راغلی نو هغې وخو دا څه په غولو واوړېدو وایي زه چا سره راتلم او دا څه شی دغه شوی را سره بس هغې بیا واپسی کې تلې شوه نه خپل ملک ته د خپلې ریا نه اړېدلې وه او دې ځان سره سلاله یا داسې څه لږې لږې کړې چې دی نو اغوستې وې دا تلې وه دوی چې هغه ځای نه واوړېده نو دی وی چې اوس به څه چل کوو هغه جینۍ ورته یې راځه اوس خو لینډ داسې شه چې بس زه ستا په نصیب کې وم او زه به تا سره اوس که هر ځای کې ته نار یې نو نار به راسره ګرځم او که موړ یې نو موړ به راسره ګرځم نو هغه دی یو ځای کې د کلي نه بیرته دیره شو نو دې سره لالو نو دې جینۍ ورته وی چې یاره داسې کار وکړه چې ته لړ شه وي دې ښار ته دغه اوسه دا لالو او دی خرڅ که چې دی خرڅ کړې نو دا څه راوړه پې ځان نه به پې دغه کوم اخلی پخلی به پې وکړو ځان نه به لینډ روان کړو دی چې څنګه لړو نو دغه لال قیمت هغه بازار کې نه و چې دا بازار کې قیمت نه و دی به یو یاره موږ سره نشته دا باچا له اوسه چې باچا له یې وړو نو باچا ورته وی دا کوم ځای و نو هغه ورته وی دا بس ته څه کوې دی اشنا لګېدلی دی یو ښځه و نه د جینۍ خواله تللی دی دوی دې ځای ته تللی ده نو ښځه خو ډېر مکار سیز دی چې دا څنګه تللی ده نو د باچا له واپس راغلی دی وي دا تا کره صخره ګرځي وي هغه دې وي دې خیرن سره خو وي داسې جینۍ راوي چې بلیږي نو هغې ورته وی ښه وي دا به څنګه وینو وی دا به څنګه وینو نو هغه ورته وی داسې چل وي زه وي دا پروګرام به د باچا ورته وی وزیرو وی دا خو اسانه خبره وي دی به ولیږو ورته به ووایي چې ته لړ شه په پلانکي ځنګل کې د ګلي خندانې ښاپېرۍ دغه د ګلونه راوړه د هغې د خولې ګلونه راوړه نو دا یار لګېدلی چې دی لکه اوس وي دغه چې ورته مونږ ووایم دی به لړ شي نو دی به یې مړ کړي نو دی کور ته راغی خفه ناست دی چې خفه ناست دی نو هغې ورته وی دغه څنګه چل وي دا ته ولې خفه هغه جینۍ ورته هغه د باچا هغه لور ورته یا خو د بیا ښځه وه
هغه ورته وي داسې چل وي دغه شان خبر راته باچا کړی وي بیا به وي چې پانسي کومه یاره بس هغه ولګېد هغې ورته وي دا خو اسانه خبره ده وي لږ شه په پلانکي ځنګل کې دا جینۍ راوي هلته به ودی او لښته به پرې پرته وي یا به دې اوچته کړي او په هغه یو دیو راوستی و او هغه دیو چې دی نو دغه کړی و نو هغه لښته هغه جادوګر و نو هغه دیو به پرې چې لښته کېښوده نه به بیا اوده وه که دی به هر ځای ګرځېدو ده ترې نه سمدست هغه لښته اوچته کړه او جینۍ چې پاسېده ویې خاندل نو ده خو زر څادر وغوړاوه چې هغې څنګه وخاندل نو هغه ګلونه یې راټولولو څادر کې اچولو چې هغه څادر کې یې اچولو نو دی هغې ورته وي اوس که شی راغی نو مړ بري کي هغه ورته وي دا راته ووایه چې دی به مري څنګه نو هغې ورته وي د ده مرګ خو ډېر ګران دی نو هغه ورته وي څنګه ګران دی وي یاره وي دې ونه کې یو طوطي دی وي دغه طوطي نه دی وي دی چې پنجره کې بند و وي د ده مرګ دی کې دی نو ده ورته وي ښه نو بس ده سمدست ورغلی دی او طوطي ته یې لاس کړی دی چې طوطي څنګه راغستی دی نو ده ترې نه سمدست څانګ مات کړی دی څانګ یې ترې مات کړی دی نو دی را خوشي شوی دی دا دیو هر ځای و لرې اوچته نو چې دلته طوطي نه څانګ مات کو نو هلته کې د هغه نه لاس مات شو چې د هغه نه لاس مات شو نو دیو لګېدو چې دا دغه داسې رانږدې شه دا دیو نو ده ترې نه سمدست خپه وواله چې خپه یې ته وویل نو د هغه خپه ماته شوه چې د هغه خپه ماته شوه نو ده ورته ویې لکه وي غږ مه کوه خو خپه مې دیراله یو ماته کړه وي بله خپه هغه ورته ستا دغه وغوایم وایي ته رانږدې شه نو چې دی څو ده خوا را رسېده نو دا بله یې وله ماته کړه نو د طوطي نه به ده به طوطي له خپه ماتولو هلته به چې کوم دی نو د دیو خپه ماتېده دی راغی چې ده ته دغه شه نو ده له سټ تاو که داسې هغه دیو نه سټ پرېوتو چې د دیو نه سټ پرېوتو نو دې جینۍ ته ویې زه چې ځو جینۍ یې را روانه کړه چې څنګه راتله نو راله نو جینکۍ دوه شوې کس یو دی جینکۍ دوه شوې دواړه د یو بل له پاسه شوې نو دا ښځه بیا راغلې دغه چې به باچا ته یې چې ویلي که نه نو هغه چې بیا راغلی نو ورته یې راشئ اوس ورکره دوري خو یو دن وي چې وخاندي دا ملک د ګلونو ډک شي ده خو لا ګلونه وړو وی اوس څه چل وکړو هغې وي اوس خو ورته دا بانه جوړو چې ورته ووایه چې ایسي بیسي راوله نو دی بیا راغی ما ته خو بیا ووایي چې یاره ایسي بیسي راوله چې دا ایسي بیسي لا څه شی دی نو دی جینکو ورته وایي چې دا خو آسان کار دی دوه کویانو که نه کویان یې دوه وکنستو نو یو ته یې ورشه شریش راوړه نو یو ته یې شریش وویشتو ده ته یې د چرګانو بڼې او د مرغو بڼې دا ټولې راوړي دا یو کوی د دې نه ډک کړه چې کوی یې ترې ډک کړی دی نو هغه خو خمبیره کړی و هغه شریشو نو ده ته یې وی ته غږ به نه کوې او دې جینکو د باچا ته سوال جواب وکړو ورته ووایه چې راشه موږ دله ډوډۍ کړې ده نو دی خو ډېر خوشحاله شي چې راشه خپلې جینکۍ ری وبه یې وینو نو جینکۍ دی چې څنګه راغلی دی نو دی ورته وایي چې ته خو موږ د خاوند نه په پټه راوستې نه خاوند خو دی په دغه کړی چې ته بس همداس ورله ډز ورکړې په سلا کړی و نو دی چې څنګه راغلی نو ډوډۍ یا ده خوړلې یا نه او دی کې چې کوم دی نو هغه ورته ور ډزولی دی نو دی باچا وی دی جینکو ته وی یاره کوم ځای پټ شو نو دی ورته شرې شاکویې وښو وی دې ته ټوپ کا وی دې ته ټوپ کا نو چې دې ته یې ټوپ کړی دی نو هغه پورې خو ټول شرې خترې پکې ښخ شوی دی نو هغې ورته یې دې کې خو څه ودي باچا ورته یې دې کې خو څه دي نو هغه ورته وی مونږ تا ته چې دې بل ته ټوپ کا نو دی یې ریستی دی چې دی یې ریستی دی نو ورته یې دې بل ته ټوپ کوي دی بل کې دغه شه نو چې دی هغه بل ته څنګه دانګلي دي نو بڼې چې څه وي نه په ده پورې ټولې نښتې دي
چې بڼې ورپورې نښتي نو دی په بڼو کې پټ شوی دی سترګې هر ځای پټ شوی دی نو دی ریستی دی دا سړی را دغه کړی دی سړي ریستی او دوی ورته پړی واچو د جینکو وایي دا ورشه وي د باچا دربار ته دی بوځئ دی به بوځي هغه ته ووایه چې باچا څه شو نو چې دی روان کړی ورته وایي چې ما ول ایسي بیسي راوستو نو هغه وزیران چې کوم ناست وو هغه ځای کې نو هغوی دی ورته دا دغه وکړو وایي یاره وایي سلام یې پرې واچو چې سلام یې پرې واچو نو هغوی ورته وایي څه دې راوسته وایي یاره باچا ایسي بیسي غوښته و ایسي بیسي منځ کې خو دغه باچا و که نه وایي دا هغه ایسي بیسي دی دا مو له راوستو او دغه مو وکړو اوس که ورسره غار څه کوي نو بس هغوی ویخاندل ورته او ورته وایي ځئ دغه ځای وتړه